په دغه ویډیو کې د مختلفو هیوادونو کاري ویزې څه ډول اخیستلی شئ، کم هیواد ژر قبولیت ورکوي، آیا په کاري ویزو باندې دایمي اقامه تاسې اخیستلی شئ او که نه، هر هیواد چې وي کم هیواد ویزه تاسې واخلئ تر څو خپل فامیل هم تاسې ژر وغواړئ او اروپا کې دا بعضې خلک ولې تر کلونه هلته اسناد نشي اخیستلی. نو په دغه ویډیو کې مکمل په دغه موضوعاتو باندې بحث کوو، ځکه چې اکثر پوښتنې ماته راځي او ډیر خلکو سره دغه پوښتنې شته هم، ځکه چې موږ تاسې خصوصا په افغانستان کې او همدا ډول په پاکستان کې هم ډیر خلک داسې دي چې هغوی په مختلفو کارونو کې داسې مهارت لري چې 15 کاله 10 کاله 15 کاله هغوی فقط په یو مسلک کې تیر شوي اوسیږي. نو راځو په دغه موضوعاتو باندې هم غږیږو او په دغه ویډیو کې له وانکوور څخه د کاناډا د وانکوور څخه وکټوریا طرف ته زه روان یم. نو مکمل هم به دغه چکر تاسې وګورئ چې مکمل د ځایونه تاسې وګورئ، وکټوریا به هم تاسې وګورئ چې آیا وانکوور ډېر ښایسته ده که نه وکټوریا ډېر ښایسته ده، ځکه چې په وکټوریا چې ده په دغه کې کاناډا کې یو بل ښار ده، وانکوور ځان ته ده، وکټوریا ځان ته ده، فرض مثال ټورنټو ځان ته ده، خو دا ځل له وانکوور څخه وکټوریا ته روان یو. نو په دغه ویډیو کې هم وکټوریا در باندې ګورم، هم په دغه موضوعاتو باندې موږ خبرې کوو. لومړی راځم د مختلفو هیوادونو کاري ویزې تاسې څه ډول اخیستلی شئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومات دی چې خصوصا هغه افغانان چې هغوی په نورو هیوادونو کې اوسیږي، هغه که په دغه کې وي په عرب هیوادونو کې وي که په هر هیواد کې اوسیږي، خو اکثرا په عربي هیوادونو کې ډیر دي، نو هغوی هلته اوسیږي په ډیر مختلفو کارونو باندې هغوی بلدتیا لري، لکه ډرایوري شوه د نورو بخشونو کې. نو څوک چې یو ښه مهارت زده ولري او ورسره لږ تعلیم هم کړی وي، نو دغه خلکو ته هر طرف ته چانس ده چې دوی کاري ویزې واخلي. نو په دې کې که چېرته زه فقط یو بخش زه ټارګېټ کړم چې په کاناډا کې په دغه بخشونو کې په ځان ته پروګرامونه دي، یعنې لومړی که راشم دلته هر کال دلته یو ورچوال دغه کېږي، دلته په نیو فاونډلینډ اینډ لیبراډور په نوم دلته یو ولایت ده چې هلته هر کال یو ایونټ ترسره کېږي چې په دغه ایونټ کې هم د امیګریشن کسان وي او دغه ایونټ خصوصا هغه کسانو دپاره وي چې کوم څوک چې په یو بخش کې مهارت ولري. نو دا په هر کال په جنوري په 24 کې ترسره کېږي، خو څه کال اوس اکتوبر ده، صحیح ده، اکتوبر، نومبر، دسمبر 2 میاشتې وروسته فرض مثال دغه ایونټ په جنوري کې بیا ترسره کېږي په نیو فاونډلینډ اینډ لیبراډور کې. څوک چې په یو کار کې ښه مهارت ولري کولی شي چې دې ته ثبت نام وکړي. دا چې ثبت نام کله کېږي دغه ډیټ انشاءالله په بله ویډیو کې تاسو راځه اعلانومه. نو دا هغه کاناډا ته د راتګ تر ټولو هغه اسانترین لاره یې همدا ده چې دا تاسې مستقیم ډول تاسې جوین کولی شئ. دې ته دا ضرورت نشته چې کوم بل چاته تاسې پیسې ورکوئ یا چاته یو ته بل ته تاسې اپلای کوئ، چې اپلای مو کوم مستقیم تاسې دغه ایونټ تاسې جوین کوئ، ځکه چې دا ورچوال دغه دا ایونټ ده. نو دا به جوین کوئ، نو هغوی به څه پوښتنې لري، تاسو کله اپلای کړي وي، ستاسو ډیټا هر څه هغو کتلی وي، نو که یې اپروف کړلی نو تاسې بیا کولی شي په کاري ویزه باندې کاناډا ته راشي. او همدارنګه کاري ویزې هر یو مملکت اعلانوي، هغه که امریکا وي هغه که اروپا وي، ځکه چې تاسې دا مختلف ویبسایټونه دي. که دغه ویبسایټونه تاسې وګورئ، فرض مثال انډیډ ویبسایټ ده، لینکدین ده، تاسې هلته ورشئ، همدا ډول نور ویبسایټونه دي. نو دغه 2 ویبسایټونو نومونه چې ما واخیسته، نو دلته تاسې کولی شئ ډېر په اسانه ډول خپل بخش کې تاسې دغه پیدا کړئ. او همدارنګه بل د کاناډا یو دایمي یو پروسه ده چې LMIA پروسه ده. نو LMIA پروسه چې کوم یو ده په دغه بخش کې هر یو شرکت دلته کولی شي چې د نورو هیوادونو څخه کارګر دلته راولي. نو دا تاسې کولی شي دغه LMIA تاسې خپله د کاناډا په اوفیشل ویبسایټ کې تاسې پیدا کړئ. کاناډا اوفیشل ویبسایټ ته تاسې ورشئ، نو هلته بیا جاب بینک ته تاسې ورشئ، جاب بینک بیا LMIA باندې تاسې کلیک وکړئ، نو هلته ډېر زیات وظیفې دي په دغه بخش کې. که تاسې هر بخش کې مهارت ولرئ تاسې کولی شئ راډوي هلته اپلای وکړئ. نو دغه 3 ویبسایټ شول دې سره، جاب بینک، انډیډ او لینکدین. نو دغه 3 ویبسایټونو په استفادې سره تاسو کولی شئ چې هر یو هیواد ته د کاري ویزې دپاره که چېرته ښه مهارت تاسو یو بخش کې لرئ اپلای وکړئ.
بل لازمه دې ته چې آیا په کاري ویزه باندې دلته دایمي اقامت تاسې اخیستلی شي او که نه بالکل اخیستلی شي ځکه چې که هر یو هیواد ته تاسې راځئ د نورو هیوادونو هر یو هیواد فرض مثال د قانون فرق کوي نو مخکې یو ډول قانون او دا قانونونه چې کوم څوک فرض مثال په یو دغه کې تاسو ته تشریح کوي دا وخت په تېرېدو سره فرق کوي کیدای شي د کاناډا هم د نورو هم اوس په یو ډول قانون څه وخت وروسته دا چینج شي دا هر ډول چینجبل ده نو دلته فرض مثال که چېرته په کاري ویزو باندې کاناډا ته تاسې راځئ نو دلته بیا په کوم کمپنۍ سره چې تاسې کار کوئ نو همغوی تاسو ته اپلای کوي دلته به ورک پرمټ تاسې اخلئ چې کله ورک پرمټ هم واخیسته بیا هغې نه وروسته بیا تاسې کولی شئ چې دغه وکړئ دلته پی آر لپاره تاسې اپلای وکړئ نو چې دلته پی آر هم واخیسته نو پی آر خپله دایمي اقامه ده بل لازمه دې ته چې کم هیواد ویزه تاسې واخلئ تر څو خپل فامیل هم تاسې ژر وغواړئ نو په دې کې مختلف فرق کوي که لومړی د هغې ته ورشو اروپا ته ورشو اروپا کې ډېر خلک هلته اوسیږي ډېر افغانان دي نو هلته اوسیږي نو هلته کیسونه دوه ډوله کیسونه دي یو سیاسي کیسونه دي بل یو عادي کیسونه دي نو سیاسي کیسونو کې هغه خلک راځي چې هغوی په افغانستان کې فرض مثال په سیاسي بخش کې چېرته په نظام کې کار کړی اوسیږي په حقوقي بشر کې کار کړی وي مدني فعالیت کړی وي ژورنالستۍ بخش کې کار کړی وي قضا بخش کې کار کړی وي نو نظامی بخش کې یعنی په دغه خلک راځي نو دوی ته چې ډېر وخت ونیسي هلته د 2-3 څلور میاشتې وخت نیسي چې دوی ته قبولیت ورکوي نو چې قبولیت ورکړله نو دوی کولی شي چې ډېر ژر خپل فامیل هم هلته وغواړي نو اکثر خلک هلته اروپا کې شته هم که دغه ویډیو هغوی ګوري نو هغو ته به دا خپله پته لګېږي بل امریکا ته که راشو نو امریکا کې ژر نه کېږي نو هغې باندې نه غږېږم بل کاناډا ده نو چې کاناډا کې کله قبولیت د واخیسته نو رایډ اوې ته خپل درجه یک فامیل ته کولی شي چې اپلای وکړي نو درجه یک فامیل ته کولی شي اپلای وکړي او ډېر ژر هم کار ترسره کېږي دلته اسنادونه هر څه پرووایډ کوئ نو ژر دلته راتللی شي بل لازمه په اروپا کې ولې دا بعضې خلک تر کلونه هلته اوسیږي اسناد نشي اخیستلی همدا اوس تقریبا ماته ډېر زیات هلکان ماته معلومات دي چې په اروپا کې اوسیږي ټول ژوند یې تېر شو 6 کاله 7 کاله هلته اسناد نشي اخیستلی نو چې اسناد دې نه وي یو مملکت کې چې ته اوسیږي داسې فکر کوې لکه په ځان کې د کالي نه وي همیش به په فکر او په سوچ کې ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې څه ډول حالات دي نو دغه حالاتو سره که چېرته ته دغه هیوادونو ته راشې او ذهني یو طرف ته ذهني تکلیف وي دغه وي چې دومره په مشکلاتو ته راشې دلته اسناد ونه لرې دلته قبولیت ونه لرې نو طبعا دا ډېر زیات مشکله ده لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړله چې په اروپا کې نو هلته دوه ډوله کیسونه دي یو سیاسي ده چې سیاسي ژر کاري کېږي دا کوم چې دغه نور عادي کیسونه دي دا اکثر کیسونه ډېر وخت نیسي نو داسې دغه هم کېږي چې 6 کاله 7 کاله وخت نیسي خلک اسناد نشي اخیستلی چې په اروپا کې یو خو داسې ده چې اکثر هغه ګندګیران هلته اوسیږي ځکه چې اروپا ته اکثر خلک قاچاقي او په مختلفو په غلطو لارو باندې اروپا ته لاړ شي نو بیا هلته اوسیږي نه یې کیس معلوم وي نه په سروبر باندې دا خلک پوهیږي نو چې کوم هغه پوه کسان وي هلته ما کولی شي چې خپل ځان د اوبو څخه وباسي او کوم چې په دنیا په حال او په دغه باندې خبر نه وي هغه بېچارهګان هلته هم در بدروي او دا چې اوس منظره تاسې ګورئ دا په وکټوریا کې سم لکه افغانستان غوندې ځنګل غوندې و په خدای شي ډېر جالبه وه ماته لکه افغانستان حس مې کړو چې افغانستان کې یم چېرته ښه دې باندې اوس نه غږېږو نو دغه خلکو چې هغوی سیاسي کیس نه لري په اروپا کې ډېر وخت تېرېږي ډېر مختلف ډول مشکلاتو سره دا خلک هلته مواجه کېږي بل لازمه ده چې کم هیواد فرض مثال ژر قبولیت که ژر قبولیت باندې خبره وکړمه نو په دې کې کټګورایز ده امریکا کې ډېر هلته هم ډیپینډ کوي خو اکثر 80-80% په امریکا کې کیسونه ډېر زیات وخت نیسي کیس هم وخت نیسي فامیل راوستل هم هلته ډېر سخت ده خو که چېرته د پیسو په لحاظ باندې ووایم کوم څوک چې راځي ډېر خلک داسې دي چې امریکا ته راځي هغوی آپشن لري چې فرض مثال هم کاناډا ته راشي امریکا کې پاتې شي نو هغوی ډب راشي کاناډا ته امریکا کې پاتې نشي تاسې دغه شی او د دې یو ډېر هغه مهم هغه فرق تاسو ته ووایم چې امریکا او د کاناډا ترمنځ فرق څه شی ده فرق دا شی ده چې په دغه کې امریکا چې د خپله د اقتصاد له لحاظه ډېر جیګ د فرض مثال ډېر لوړ ده نو اقتصاد ډېر ښه ده کوم څوک چې غواړي چې ښه پیسې وګټي او ښه پیسې پیدا کړي
او دایمي ژوند په قصه کې نه چې فرض مثال دایمي خپل ژوند دلته جوړ کړم، ځکه چې دا خارجي هیوادونو د اکثر خلک د دې په قصه کې نه چې دایمي ژوند دلته جوړ کړم. هغوی غواړي چې څه پیسې پیدا کړي، بیرته افغانستان ته راشي، یو کاروبار جوړ کړي، یو ښه ځان ته کور هم واخلي، افغانستان کې کور هم جوړ کړي، سیستم هر څه حساب کتاب جوړ وي. که پیسې پیدا کول غواړي، په امریکا کې ښه پریمانه پیسې دي، خو قبولیت هلته زر نشته ده، ډېر مشکلات ډېر زیات دي. خو بعضې یو نیم کیسونه داسې دي چې هغوی ته فرض مثال قبولیت کیدی شي چې ژر ورکړي، ژر ورته دغه شي لاس ته راشي قبولیت، هغه یو نیم دانه چېرته راشي. بل دا شمه او بل تر ټولو فرق یې که چېرته د اوس بیا کاناډا ته راشم، دلته یو خو چې کیس د منظم کیس اوسېږي، مشکل نه وي، په کیس کې دروغ مروغ څوک ونه وایي، دغه ونه وایي، نو دلته قبولیت د زر کېږي. داسې یو کال شاوخوا که چېرته ونیسي، دلته اسنادونه خو زر درکوي، خو عمومي دایمي قبولیت زر درکوي. او بل په امریکا کې دغه دی، دلته هلته میډیکل چې دی هغه فری نه ده. فامیل سره که چېرته څوک غواړي چې فامیل سره وي، هغوی باید 100% کې زما په نظر باندې هغو ته د ژوند لپاره کاناډا ډېر ښه ده. هغوی کولی شي چې راشي دلته کاناډا ته راشي، ځکه چې دلته میډیکل فری ده. دغه په امریکا کې میډیکل فری نه ده، ځکه چې دلته یو عادي مریضي $2,000 د دې ایکسپنسز $2,000 ته رسیږي. نو ته به څومره تا ګټلی چې یو عادي مریضي راشي، نو ته به شفاخانې ته لاړ شي، $2,000 یو ځلي لاړ شي. او که خدای نخواست یو غټ مریضي د هغې ولاکه پر $10,000 پر $20,000 باندې ولاکه ته خلاص شي، هغه لا بل جنجال. نو فامیل سره اوسېږي، طبعا مریضیان مشکلات مختلف ډول مشکلات راځي، ځکه چې زنانه هم در سره وي، ماشومان وي، د هغې سل ډول زنانه فرض مثال مریضانېږي، ماشومان مریضانېږي. نو دا یو غټ مشکل ده په امریکا کې. نو بیا فامیل دپاره بیا کاناډا ډېر ښه ده. او د کاناډا بل خوبي دا ده چې دغه یو داسې یو نیچرل کنټري ده، دلته اوسېږي، ذهن د ډېر ارامه ده، نو هر طرف ته د ذهن خلاص. نو میډیکل لکه ما درته وایي چې فری ده، دغسې مشکلات نشته دی. نو دلته ګرځې، ډېر طبیعي ځایونه دي، لکه افغانستان غوندې هسکیل ته ډېر داسې ښه ځایونه دلته ډېر دي. نو طبعا امریکا هم ښایسته ده، ښایستوالی که امریکا هم چانه کم نه ده، خو هغه چې دی هغه آرټیفیشل ده، مصنوعي ده. او بل په کاناډا کې فقط یوازنی بدي دا ده چې دلته د بعضې خلک چې مونږ خپله دلته ګورو چې دا انډینز دي، فرض مثال ایرانیان دي، او دا خلک دلته لږ ډېر دي، نو دا کاروبار یې لږ خراب کړی ده د خلکو. نو دلته یو د کارونو لږ کمی ده، لږ څه. او بل دلته د پیسې فرض که اورال زه در تاسو ووایم، دلته پیسې پیدا کول لږه سخته ده په کاناډا کې. نو پیسې هم لږ امریکا د هغې نه لږ ټیټې دي، او پیسې پیدا کول لږ ټیټ ده، او کورونو کراګانې ډېر لوړ دي، ډېر جګ دي. نو فقط دلته دغه یو مشکل ده، نور د ژوند دپاره کاناډا ډېر ښه ده. خو دغه مشکل داسې نه ده چې دا به دایمي مشکل وي، کیدی شي نو وخت په تېرېدو سره دغه مشکل یو وخت سره باید کیدی شي حل شي. اوس انتخابات هم را روان دي څه وخت وروسته. نو فامیلي ژوند دپاره کاناډا زه ریکمنډ کوم، خپل تجربې په اساس باندې ډېر ښه ده. او په کاناډا کې بیا دلته خو لکه څنګه ما تاسو ویل چې مختلف ښارونه دي دلته، ټورنټو ده، البرټا ده، کلګري ده، ویکټوریا ده، فرض مثال نوا سکوشیا ده، نیو فاونډلینډ ده، او اوټاوا ده، دا وانکوور ده. نو زما په آن باندې دغه نور ښارونه چې دي هلته ډېر زیات هوا یخ وي، ډېر زیات. لکه څنګه تاسو ته پته ده چې په کاناډا کې نو ټول کال دلته ژمی ده، دلته 2-3-4 میاشتې لږ اوړی وي. خو وانکوور د ژوند دپاره ډېر زبردسته بهترینه هوا لري، بهترین ځای ده. نو زه چې راغلم خپله زه په وانکوور کې اوسېږم، ډېر ښایسته تر اوسه کوم داسې د هوا له لحاظه داسې بده خاطره د وانکوور نه زه نه لرم. ډېر زبردسته سیستم حساب کتاب یې ډېر ښه ده. نو دغه نورو اکثر بعضې افغانان دي راشي، هغوی منډه وکړي ټورنټو ته، دغه د هر چا خپل خوښه ده. خو مقصد دغه ټورنټو چې دا دغه هلته کارونه داسې نه ده چې بعضې خلک هلته کارونه ډېر دي، دلته کم دي، او دا ده هغه ده. نو کارونو سیستم ټول په کاناډا کې ټول یو ډول ده. نو بیا هر چا خوښه ده چې هلته ځي. خو ژوند دپاره وانکوور ډېر زبردست او ډېر ښه ځای ده، دلته څوک پاتې شي. نو هغه نور هېوادونو نورو ښارونو کې که چېرته اوسېږي داسې یخ وي، داسې یخ وي چې بیخي د ژوند نه به دې زړه تور شي. نو دغه مشکل هلته شته ده. او بل دا چې لکه څنګه چې ما وویلی چې د بعضې خلک فرض مثال چې دغه شي اروپا کې دي، اروپا کې ولې دا بعضې کیسونه داسې خلکو ته لږ سخته شي. نو لکه څنګه مخکې ما یادونه وکړه، یو خو هلته
هر ډول خلک هلته لاړ شي دغه شي که نه چې بعضې خلک داسې وي چې په کیس په سور و بر باندې نه پوهېږي اسنادونو په برابرولو باندې نه پوهېږي نو خو دا خو داسې ښارونه دي چې مملکتونه دي چې دلته هر څه فلټر نه کړي خو نه کېږي نو څه وخت وړاندې تاسې په خبر شوي یاستئ چې تقریبا 100 نفره او که څومره نو د جرمني څخه یې ډیپورټ کړه بیرته افغانستان ته نو دا خلک و چې هلته بار بار د خلکو ته اخطار ورکړل شوی چې مه کوئ دا غلط کارونه مه کوئ دا غلط کارونه څو وارې دوی کیسونه ثبت شوي نو آخر مجبور شول دولت مجبور شو چې هغوی بیرته افغانستان ته ولېږل او بل کاناډا او امریکا په دغه ځایونو کې دلته قاچاقي لاره نشته ده نو خلک راتلی شي دلته ټول هغه فلټر شوي کسان د بعضې خلک یوازې د برازیل له لارې څخه بعضې خلک دلته راغلله نو هغه برازیل پروسه او دغه شیان هم بند شول نو هر څه بند شو نو مقصد مې دا ده چې هر یو هیواد ته تلل غواړئ هېڅکله قاچاقي کوم هیواد ته کوشش مه کوئ غیر قانوني چیرته مه ځئ که هر هیواد ته ځئ قانوني لارې ولټوئ په قانوني لارو باندې لاړ شئ قانوني لارې ډېرې زیاتې دي کولی شئ په تحصیلي ویزو باندې لاړ شئ کولی شئ تاسې په ویزټ ویزو باندې تاسې لاړ شئ تجارتي ویزو باندې لاړ شئ میډیکل ویزو باندې تاسې لاړ شئ ډېر زیات چانسونه دي کولی شي په قانوني ډول اپلای وکړئ او قانوني ډول تاسې هر یو هیواد ته چې تلل غواړئ لاړ شئ ډېر په اسانه طریقه باندې نو دې دپاره بعضې اکثر خلک پوښتنه کوي چې څه اسناد پکارېږي نو اسناد تر ټولو مهم اسناد چې دی ستاسو بینک سټیټمنټ ده که چېرته هر یو هیواد ته تاسې تلل غواړئ نو هغه ستاسو یو ښه بینک سټیټمنټ ولرئ که څوک ټراول هسټري لري هم ښه خبره ده ځکه چې کله چې افغانستان سقوط شو دا د سقوط نه وروسته نو بعضې مشکلات په افغانستان باندې راغلل نو ځکه چې اوس تاسې ګورئ چې هلته بل داسې نظام راغلی ده چې اکثر هیوادونه افغانستان په رسمیت باندې نه پیژني نو هغې نه وروسته افغانستان باندې لږ ریسټرکشنز ډېر زیات دي نو اصلي مشکل دا ده نو بل دغه دا قصر چې تاسې ګورئ دا ډېر پخوانی دلته په وکټوریا کې دا ډېر تاریخ لري او دغه قصر نه دی خواته کېدای شي دغه ویډیو کې فکر کوم مخکې تیر شو هلته د افغانستان نوم لیکلی او لاندې لیکلي و افغانستان د 2001 نه د 2000 پورې لیکلي و نه پوهېږم چې هلته کوم تاریخ یې لیکلی و نو پاس کوریا لیکلی و د دواړو تاریخونه لیکلو ما ته ډېر زیات جالب و دا چې دوی دلته لیکلی و یعنې دا هم ښه خبره ده چې تاسې وګورئ چې کاناډا غوندې په یو ښار کې او بیا دغسې یو مشهوره ځای که چې دلته د مختلفو ځایونو څخه ډېر خلک دلته چکر دپاره راځي نو دغه قصر تاسې ګورئ دلته د څنګ ته اوبه دي د ښي لاس طرف ته دلته تیاري دي کشتیګانې دي خلک هلته چکرې وهي دلته راځي عکسونه وباسي نو هلته د افغانستان غټ نوم یې لیکلی و بیا هلته یو کس ناست و هغې نه ما پوښتنه وکړه چې دا څنګه د افغانستان نوم دلته لیکل شوی ده خو هغه خاص معلومات نه درلودلو خو زما په ان باندې نو دا چې دی د کاناډا عسکر هم یو وخت کې فرض مثال په افغانستان کې فکر کوم د دوی هغه ماموریت په اړه وه چې څو کاله دلته په دننه په افغانستان کې دوی شتون درلودو بیا چې کوم کال نه دوی شتون درلودو هغه کال یې لیکلی و بیا چې کوم کال نه دوی وتلي وو بیا هغه کال یې لیکلی و نو دا ډېر جالبه وه بل دا قصر ته خلک راځي مختلف د لرې لرې ځایونو څخه په کښتۍ کې او دلته د سړک لار هم نشته ده څوک چې د ونکوور څخه هلته ځي نو دلته غټې غټې کښتیګانې دي نو په کښتۍ کې به کښېني او دلته به ځي خپل چکرې به وهي او خصوصا چې کله له ونکوور څخه وکټوریا ته ځي تر ټولو خوندور شی بي یو خو چې هغه د کښتۍ کې کښېنې ډېر ښایسته منظرې په لاره کې باندې وځي او اوبه ګورې څو منزله کښتۍ وي فرض مثال که نه هغه ډېر ښه جالبه وي چې کله هلته ځې نو په وکټوریا کې ډېر بعضې چکر ځایونه شته دي او فرق یې دا ده چې ونکوور کې ډېر داسې های رایزز ډېر زیات دي فرض مثال ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده ډېر داسې چکر ځایونه بیخي ډېر دي په ونکوور کې په وکټوریا کې بیا چکر ځایونه شته دی خو هلته ډېر ګڼه ګوڼه هم ډېر نشته ده او داسې ساحه ده فرض مثال لږ لرې غوندې ساحه ده بعضې خلک لاړ شي هلته چکر ووهي او بیرته بیا ونکوور ته راشي او اکثر هغه وکټوریا خلک خپل هغوی ونکوور ته راځي چکر دپاره خو انیوې نو دا ټول یو کاناډا ده نو دوی څوک سیاحت دپاره ځي یو ځای کې څوک ډېر اوسېدلی اوسېږي هغه غواړي چې لږ ارام وکړي لرې یو ځای ته لاړ شي نو موږ هم وغوښته چې لانګ ویکینډ و نو همدې خاطره خپل ملګرو سره موږ هم لاړو وکټوریا ته نو د وکټوریا ته چې دې ځای نه ځي دا تاسې ګورئ چې دلته کښتۍ ولاړې دا خو شپه ده موږ سهار راغلي یو دلته وګرځېدلو
نو دلته چکر دپاره بعضې بایسکلونه غوندې دوی جوړ کړي دي چې خپله دوی چلوي. نو بعضې دغه دي د څه نومیږي اسبونه دي چې تاسې ګورئ دلته خلک کیني په دې ټول ښار کې ګرځي دلته چکر ورکوي. نو مختلف ځایونه دي خلک ځي شپې او ورځې چکر وهي. موږ هم لاړو خو وګرځېدلو 2 ورځې ټول وکټوریا مو کتله ښکته پورته. بعضې خاص پارکونه لري دوی. او دغه کس چې تاسې ګورئ دا څه وخت مخکې ما دلته ونکوور کې لیدلی و او ومې کته چې دا بلا سړی نه وکټوریا ته هم دا رسېدلی ده. هلته یې ټول ځان یې بد غوندې جوړ کړی ده. ته به وایې چې دا بیخي هېڅ نه لري. او د دوی کار هم دا ده کله دلته ودرېږي کله هلته ودرېږي. نو بس ویې ګورئ دا وکټوریا ده او تاسې بس خدای په امان. Yeah. The same person, right? The same person, I told you. When I saw him, I just remember. Right? I didn't see too many buses as like we have in Vancouver. Do you like this one? You like this on this trip? Where do you want to go? So can you give me some information about the trip here? Sure. Just take a step forward. That is a bike lane, so that you can come this way, and I'll tell you about it. Yeah, sorry. So you're asking about like what I offer? Yes, yeah. Yeah. So we offer either one-way ride, so like a little taxi ride from point A to point B, or we give tours. The tours are $50 US or 65 Canadian dollars per person per hour. And depending on what you want to see, we take you through Old Town, take you down to Chinatown, tell you a bit about Parliament Building, the Empress. If you want to see some residential buildings, James Bay's second oldest neighborhood in Northwest America. So a lot of really nice old homes there. It's a little dark now, but it is an option. We have Beacon Hill Park, which is a 180-acre park that is designed by the same gardeners that do Bouchard Gardens. Same gardeners that do the flowers here in front of the Empress. Yeah, so it's a little darkness. So what do you have right now that should be a little bit cheaper? And I think, yeah, especially because I'm trying to wrap things up pretty soon myself. I could do half an hour for $30 per person, 30 US per person, which is 40 Canadian. Yeah. And that would be for half an hour. The cheapest one is this one, right? Like the cheapest thing would be like a ride from point A to point B. Depending on where you're wanting to go, the price ranges from $20 to $40. $20 to $40. So yeah, if we book for $20, so which places we can visit? So with $20, you don't really get a tour, but I could just take you to wherever you're trying to get to. But we are not familiar with it. It's like our first time and our first day we are here in Victoria. We just visited like this one and some like Chinatown and the other places here because it's just first time we came here. We are not like familiar with the city of Victoria. Totally. We don't know too much. That's why. So so as I told you about the tour for $20. So which places like we can visit, but we don't know. It's before you told me like you have to tell me those places, but I don't know much about those places. So how much time and which places? So in half an hour, what I can do is I can tell you about some of the history of Victoria as we go through Old Town Victoria, which is Government Street here. This is the oldest street in Western Canada. So there's quite a lot of history going down this road here. Can tell you about some of the banks and pubs, the history behind those. Then when we get to Chinatown, we have Old Public School. We have Fantan Alley, which is the most narrow alley in all of North America. Bit of a tourist hotspot. And then as we loop around and we finish back here. Yeah, it will take half an hour. Yeah. 1 hour and 30 minutes, right? No, just half an hour. Just 30 minutes. Yeah. By $20. That would be for 30 US per person or 40 Canadian per person. Yeah, the just $20 would be
me getting you from here to wherever you want to go without telling you much about along the way. It's just a quick ride. But if you're looking for a tour, then the shortest I can do at the cheapest rate is 30 US per person or 40 Canadian per person. You know what? He said for 40 Canadian dollar. So wherever you want, I can just take you guys there. Not tour, not. There's nothing. He said for 40 Canadian dollar, wherever you want, I can just take you there. I can. Yeah, we all need to go there. Whatever he said is not fair, right?